کابل کې د طالبانو او داعشیانو سخته جګړه روانه ده. طالبانو کابل کې د داعش پر یو مهم پټنځای عملیات کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي ځواکونو یې د دوشنبې په ورځ ماښام د کابل اتمې ناحیې اړونده کارتنو سیمه کې د داعش ډلې پر یو پټنځای برید کړی دی. د طالبانو چارواکو په کابل ښار کې نښته تایید کړې، خو کره معلومات یې نه دي ورکړي. د کابل ځینو اوسیدونکو پر خواله رسنیو لیکلي چې د پیښې له ځایه یې د سپکو او درنو وسلو غږونه اورېدلي چې د ګڼو خلکو د اندېښنې لامل شوی. ښاغلي مجاهد پر ټویټر لیکلي کارتنو سیمه کې د داعشي خوارجو په یو مهم پټنځای عملیات روان دي. تر اوسه 10 کسان یې وژل شوي، څرنګه چې ساحه ګڼ میشته ده. عملیات سوکه او په احتیاط پر مخ ځي. د طالبانو دغه ویان زیاتوي دا د داعش یو مهم ګروپ دی چې د کابل په وروستیو بریدونو کې لاس درلود او بهرني اتباع هم پکې دي. عام خلک بیا وایي که طالبان پخوانیو ځواکونو ته خپلو لیکو کې ځای ورکړی وای نو داسې بریدونه به په محدود وخت کې مهار شوی وای. طالبان د اسلامي دولت داعش نومې ډلې ته د خوارج ټکی کاروي. واک ته د طالبانو له بیا رسېدو وروسته داعش ډلې په افغانستان کې خپل بریدونه ډېر کړي او تر اوسه یې د کابل په ګډون په ګڼو ولایتونو کې خونړي بریدونه کړي دي. د تیرې جنورۍ لومړیو کې داعش کابل کې د بهرنیو چارو وزارت پر ډیپلوماتانو خونړی برید وکړ چې لږ تر لږه د 14 افغان ډیپلوماتانو په ګډون د بهرنیو چارو وزارت 13 کارکوونکي یې ووژل. په وژل شویو کې داسې ډیپلوماتان هم وو چې په ډیپلوماتیکو ماموریتونو کې یې تر 15 کلونو ډیره کاري تجربه لرله. قدرمنو کتونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات را سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم در سره سبسکرایب